سلام علیکم دوست ملکه. وعلیکم السلام. ستړي مه شه، خدای دې راوله. ستړي مه شه. خیر صاحب زمان ویلې دوست ملکه. سلیم احمد کاکو ولاده اوبه واریم نو څنګه وکړو وروره چې دغه ورنه لګوو دغه پالیز مو وچېږي راڅخه. بیا چې اوس د اوبو وارې راڅخه تېر شي تر بل وارې پورې نو بیا هوا ګرمه ده، تا ته معلومه ده. چیرې دي زامن دي خو شکر دي دوه ځوانان زامن لري خو ته په سپینه ډېره اوبه لګوې. سلیم احمد کاکو اوس داسې زمانه نه ده. ولا که یو د سړي زوی ولا که مې یوه خبر مني. برایي مې ورته وویل چې ولاړ شي اوبه ولګوئ، دا دې په سپینه ږیره ورته ولاړ یم. چیرې دي په څه اخته دي؟ سلیم احمد کاکو مشر خو بېکاره ګرځي، ته یې وینې. کشر ډېر عمر کېږي ښار ته تللی دی، وایي چې سبق وایم که چش کوم سر مې والله که په خلاصېږي. سبق څه بدر خوی دی؟ ته سپین ږیری سړی یې باید څه کار په وکړې. الهه که سلیم احمد کاکو چې هر څه کوي دی. زه شکر دی د دې ولاسته نه یم، خپله خدای لاسونه پسې راکړي دي، هر کار کولی شم. ستا ولې وارخطا دی زوروره؟ بس هغه نو ستا خوښه ده چې که یې ستا په خپل کار څه پوهېږې. زه ولاړم د خدای په امان. په مخه دې ښه، خدای دې مل شه. راځئ یارانو چې ځو، بس ته صبر وکړئ. ګوړې بله کتابونه وګورو، وختي دی. صبر وکړئ یار، یو څه بلا ووایو. اخري امتحان مو دی، هغه هم بیولوژي بیخي سخته ده، والله که یې زده کېږي. یو 10 دقیقې صبر وکړه، ولاړ به سو. سمه ده، څنګه چې ستاسو خوښه وي. سړی سوسې چې راغلې هغه هم بیخي وژول. چیرې دی جان محمد؟ چیرې دی؟ بلاکه سړی چې چیرې دی؟ سارې سیمې نه دی لیدلې، په مځکه کې نه وه. دا د کور خراب زوی ولاکه په ژوند اصلاح شي. په خوله مې ماښام ورته وویل چې ولاړ شه اوبه ولګوه، چې ولاړم ځمکې ته اوبه یې نه وې لګولې. تر دا وروسته په اوبو اخته وم، د ستړیا مړ شولم. واخته دا شپې چې غوا ته ور واچوه. څه ورته وایې سړی؟ کوچنی هم نه دی، په ولو هم نه کېږي. خدای دې هدایت ورته وکړي. څنګه نه کېږي؟ ته به چې ځای راشې زه پوست وراړوم چې نه وراړوم. یوه ورځ نه ده، دوې نه دي. د مینې لاسې راکوی المنتظمه ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې سترګې مې تا ته تورولې ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې چې ته رانلې په دسمال بیا پاکومه ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې نصیب د چا یو به زه درخېژومه ما ولوی وی ای ما ولوی وی کډې مې ولاړې
سلام علیکم جنت لګ راوله په ساده جوړ په خیر تکړه تازه حیران ولا دوغه زاده ګردم زه کې مې داسې پسې وغوښته وجه زه نامیانو بوی را باندې ولګېدی زیاته خماري وم الله وجرېده پوهېږې وا والله ستا غم نه راکوي کښېنه پوهېږې زیاته شه ووه تورجانه ووه چې دماغ دې سر ته راسي یاره د وایسه والله بیخي نامیان دې راولي چې زموږ سره ګرځه داسې شان به وایه ظالمه د زمري نوک دی نوک یاره ژوندی اوس یې په دا ډېر عمر مې داسې نامیان ورنیکه ویلي دي پوهېږې یاره جان محمده نامیان خو دې پوهېږې دا یې د کومه زده کړه والله وجرې ته مو والله کامیاب سړی پوهېږې زیات بل ځای نو چیرې وه تورجانه د پلار د صدري اسه مې وکښی چا د مزار یې ورته راوړې وه یاره جان ما د ستا ابویدارې ته مسلمان دي ونیسه دا پس وچ پیش کې ځوانه بېشکه یاره وجرېده درځه پوهېږې پر دا شینګیا وګرځېدل دا طبیعت مو مرسته سي پوهېږې ودرېږه زما یو خبره را په یاد شوه څه خبره پوهېږې راځه ته ولاړ څه خپل منظره وکړه زه ځم بیا چا راخم چې اوبه ولګوم زه پوهېږې زه خپل دماغ ستا نیوم مور مور ډوډۍ راوړه کار ته روان یم ټولوم د ګلستان ګلونه وروړمه مخته د جانان ګلونه نن ټولوم د ګلستان ګلونه وروړمه مخته د جانان ګلونه چیرې مې تر اوسه پورې ماته د ماښام څه وویل هغه جانه ستا خبره مې په یاده تا اوبه ولګوه دا هم اوس ورځمه څه وخت ورځې ته اوس وګورې ما په کوم ځای ولاړ دی مسل ته راغلی دي بیا ته ورځې اوبه لګوې هغه جانه څه وخت دی خو ځه دې لمر راپورته سو ښه